موږ دغه خپل احتجاج چې دی دا دوام لري. زموږ درنه به د ډي سي افیس و مخته د شهید په موجودګي کې روانه وي. موږ د دې احتجاج سره سره اول د واره د قوم د دې ولس چې هر څوک د هرې طبقې سره تعلق لري، ځکه دا یو مشترکه موضوع ده. د دې موضوع لپاره موږ د دغه میډیا د لارې پر ټول ولس باندې غږ کوو چې دوی دې راوځي په دا احتجاج کې دې حصه واخلي. او د دې سره سره موږ د دې احتجاج سره سره موږ یو جرګه هم غواړو چې هغه جرګه چې په هغه کې سیاسي قایدین او دغه رقم چې دی خان ملک او د علماو د شیخانو دا جرګه هم موږ د دې برابرو تیاروو. هغه جرګې به وظیفه دا وي چې زموږ دغه کوم حالات دي د دې اوس موجوده د دې په تناظر کې به دوی موږ ته پر دغه ځای باندې د دې جرګې په توسط باندې چې کومې پرېکړې وسوې کومې فیصلې وسوې پر هغه باندې به انشاءالله زموږ احتجاج دی هغه به روان وي. هغه پر هغه طرز و طریقه باندې به کوو. نو موږ سبا د ډي سي افیس و مخ ته زموږ درنه چې د هغه دې ځای ته پر دا ځای باندې به جاري. بیا به د هغه سره سره موږ د مشرانو په موجودګي کې به یو جرګه وي. هغه جرګه به بیا موږ ته انشاءالله موږ به پر هغه باندې بحث و مباحثې کول کېږي. بیا دغه زموږ د مسایلو د حل دپاره چې دي چې په جرګه کې کومې فیصلې وسوې هغه فیصلې به زموږ فیصلې موږ به پر هغه باندې بیا عمل درآمد کوو. او په اخره کې بیا یو وارې د دې خپل ولس د مشرانو کشرانو د ټولو څخه دا غوښتنه کوو په ډېره درناوي باندې چې زموږ مسله و ډېر سخت پړاو ته رسېدلې ده او په دا کې چې دي ستاسو تعاون چې دي هغه انتهایي اهم دی او ضروري دی او ستاسو د خیر د مشورو په تمه باندې یو. مولوي صاحب دوې خبرې لرو. یوه دا چې تاسو نن پرېکړه کړې وه چې د کوژک لار به بنده وي شټرډون هړتال به وي، سبا به هغه څنګه وي؟ او دویمه خبر دا ده جرګه به کله راغوښتل کېږي که چېرې ولس ته دا ووایاست؟ موږ هغه کوم کوژک چې موږ بند کړی دی نن هغه موږ په یو هنګامي صورت باندې بند کړی دی. هغه تر اوسه پورې هغه به بند دی او پاتې شو شټرډون هړتال چې کوم دی هغه به انشاءالله سبا موږ اعلان کوو چې او د ملګرو په مشاورت باندې انشاءالله سبا به هغه هړتال هم وي او کوژک به هم بند وي او جرګه چې د سبا لا نه بل سبا به موږ پر دغه اوس میدان باندې چې موږ کوم ناست یو پر دې ځای باندې به موږ جرګه